ګلبدین حکمتیار اخر هم د خپل حق غوښتنه وکړه او ټاکنو کمیسیون ته خبرداری ورکړ که چیرې د دوی حق دوی ته په سالم ډول ونه رسیږي نو په تعرضونو به پیل وکړي. دا چې حکمتیار نور څه ویلي دي ویډیو را سره تر پایه پورې وګورئ. ګرانو مینوالو السلام علیکم. په ولسمشریزو ټاکنو کې د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیز ټیم مشر ګلبدین حکمتیار وایي چې موږ له خپل حق حتما او په هره بیه دفاع کوو او تحمیلي زمامداره به هیڅکله ونه منو. ګلبدین حکمتیار چې نن یې په کابل کې رسنیزې ناستې ته وینا کوله وویل چې د رایو بیا شمېرنه له یوې اونۍ ډېر وخت نه نیسي. موږ د ټولو هغو کسانو د محاکمې غوښتونکي یو چې انتخاباتي جرمونه یې ترسره کړي دي. نوموړي وویل افغانان به هغه ولسمشر ونه مني چې د درغلیو له لارې واکمن شي. هغه وایي موږ یو منتخب ولسمشر غواړو. ګلبدین وویل چې که کمیسیون زموږ غوښتنې ونه مني بلکې د حاکم ټیم په ګټه کار وکړي نو پایله به یې د درغلي کوونکو په غاړه وي. موږ د خپل حق دفاع کوو. ګلبدین حکمتیار وایي چې بهرني هیوادونه باید افغانستان ټاکنو کې خپله بېطرفي وساتي، د درغلګرو پلوي ونه کړي. هغه وایي چې ولې د هیواد یوه مهمه قضیه یوې مشکوکې بهرنۍ کمپنۍ ته سپارل شوې ده. هغه وایي چې ولې درملوک کمپنۍ د ټاکنو کمیسیون پر ځای حکومت سره قرارداد وکړ. هغه زیاتوي موږ د درملوک کمپنۍ د محاکمې غوښتنه هم کوو. دغې کمپنۍ ویلي وو چې د رایو پایله د ورځې په پای کې اعلانوي، خو پر خپلو ژمنو یې عمل ونه کړ بلکې د یو ټیم په ګټه یې کار وکړ چې قرارداد یې ورسره کړی او پیسې یې ورڅخه اخیستې وې. ګلبدین حکمتیار دا هم وویل چې د هغو څه باندې 2400 محلونو بایومټریک وسایل چې ورک شوي ټاکنو کمیسیون یې باید ځواب ووایي. هغه وایي چې بایومټریک رایې باید حذف شي. حکمتیار زیاتوي چې هغه محلونه کې چې بایومټریک مواد او ماشینونه یې ورک شوي دي باید بیا پکې ټاکنې له سره وشي. نوموړی وایي چې د درغلیو 80 سلنه یو ځانګړي ټیم ته راجع کیږي. هغه ټیم چې د بایومټریک رایې د منل کېدو ګواښ یې هم کړی و. هغه وایي باید ټول صندوقونه بیا وشمېرل شي، نه دا چې یوازې یو څو محلونه د یو نومان په غوښتنه شمېرل کیږي. ګرانو مینوالو په دې هیله چې دغه ویډیو مو خوښه شوې وي، که چیرې مو خوښه شوې وي نو حتما یې در سره لایک کړئ او له دې خبرو څخه د ګلبدین حکمتیار له تازه څرګندونو څخه نور دوستان او ملګري هم خبر کړئ. ډېره مننه چې ویډیو مو را سره تر پایه پورې کتله. مننه.